الحمدلله والصلاة علی رسول الله اما بعد. یو ښاغلی دی د ویډیو له لارې د افغان ولس ته او افغانانو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو حج ته مه ځئ، او هغه مصرف چې تاسو د حج لپاره پرې کوئ یا د حج د فریضې د اداینې په موخه تاسو څخه چې کومې پیسې ځي هغه د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره بسنه کوي. نور تاسو په ویډیو کې وګورئ، بیا ورباندې راځو خبرې کوو. هر کال تقریبا د 40,000 شاوخوا افغانان د حج مبارک فریضې ادا کولو په خاطر باندې سعودي عربستان ته ځي. که د هر کس نه 3 لکه روپۍ لاړ شي او 3 لکه موږ ضرب د 40,000 کو دا تقریبا کېږي د کال 12 میلیارده، او 12 میلیارد ضرب د 15 کلو یا د 15 کو دا کېږي 18 میلیارده. په 18 میلیارده موږ کولی شو خپلې ټولې اوبه مدیریت کړو. هغه اوبه چې ارزښت یې د سرو زرو نه هم ډېر دی، هغه اوبه چې وخت به جاپان سعودي عربستان ته 1 لیټر اوبه ورکول، هغوی به ورته 2 لیټره تیل ورکول. یعنې اوبه زموږ دلته د سرو زرو نه هم جګېږي. ګوره الله پاک چې د انسان په وژنه باندې څومره خفه کېږي، په سهولت یې همغوره خوشحالېږي. ډېری ملګري بیا داسې فکر کوي چې دا د سیکولرانو ایډیا ده. ګوره یو بدبختي دا ده، سیکولر په خارج کې هغه کس دی چې دین د سیاست نه جدا کړي، خو په افغانستان کې څوک د اسلام په اصل باندې پوهې وي هغې ته سیکولر ویل کېږي. تاسو به د مشهور حج واقع لیدلي وي که نه، چې یو کس حج ته ته په ګاونډ کې سړی ډېر غریب و نو هغې ته پیسې ورکړې، بیا دا خلکو حج کې لیدلی و. دا همغسې واقع ده خو په غټه پیمانه. تاسو تېر کال کې ولیده چې کرونا او وایرس و، نو د هغې په وجه باندې نړیوال رانغلل چې نو څه وشول؟ هېڅ هم ونه شول. خو هغه وایرس چې دا 40 کاله د فقر او د بېچارګۍ په نوم افغانستان ته راغلی، نه واکسین لري او نه هم کارنتین لري، د هغې سره به ډېر یو ښه کومک وشي. راځو د دغه ښاغلي دا 4 خبرې ورته ځوابوو باذن الله. لومړی چې دا خلکو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو حج ته مه ځئ او د دغه حج پیسې دا راواخلئ د افغانستان د اوبو په مدیریت یې ولګوئ یا یې مصرف کړئ. نو دغه ښاغلي ته زه وایم ښاغلی ډاکټر صاحب، که چېرته ته هم په رښتیا د افغانستان غم در سره یي او په رښتیا هم د افغانستان د اوبو د مدیریت غم در سره یي، نو اسلام یو بل اپشن هم لري. د سیمې د جوړولو لپاره، د فقر د ختمولو لپاره، د سیمې د آبادۍ لپاره، د اردو د جوړونې لپاره، یعنی د ژوند ټولو برخې چې دي یو بل اپشن هم لري چې هغه زکات دی. ښاغلیه ته ولې په زکات باندې ولې خبرې نه کوې؟ ولې داسې نه وایې که چېرته د افغانستان 30 میلیونه نفوس لري افغانستان، که چېرته دغه 30 میلیونه دا نفوس یو روپۍ دی بیت المال ته ورکړي، دوی که چېرته په دوی باندې عشر کېږي، د خپل عشر و زکات ورکړي بیت المال ته، البته هغه بیت المال چې هغه هم په رښتیا بیت المال وي، داسې بیت المالي چې په خپله سیمه کې په افغانستان دننه د فقر ځپلو خلکو سره دوی مرسته وکړي. په رښتیا هم د افغانستان د جوړونې لپاره، د سړک جوړونه یا د سیندونو جوړول یا د مکاتبو، ښوونځیو، شفاخانو، مدارسو جوړولو لپاره دوی کار وکړي. داسې یو بیت المال که چېرته د افغانستان 30 میلیونه نفوس دوی د خپل عشر راواخلي او بیت المال ته یې ورکړي، آیا دا به بسنه ونه کړي د افغانستان د جوړولو لپاره چې ته راځئ د حج څخه بچت کوي، په حج باندې نیوکه کوي، وایي حج ته دې څوک نه ځي، راځي دي د حج پیسې دې په دغه باندې مصرف کړي. آیا دا بسنه نه کوي چې دغه په اوسني کوم سریالونه چې دغه په ټلویزیونونو باندې خپرېږي، دا چې د ترکي سریالونه دي چې ځوانان یې غرق کړل، ځوان نجونې یې غرقې کړلې او د فحشا او بېلاریتوب فساد اخلاقي ته دغه لمن وهي دغه فلمونه، دغه سریالونه، دغه مفته خو نه راځي که نه؟ دغه سریالونه چې ته خپرېږي دا په پیسو باندې اخیستل کېږي. دغه فلمونه چې هندي یا ترکي فلمونه، سریالونه دي، دا چې کله دوبله کېږي په پښتو ژبه تا ته وړاندې کېږي، نو دې باندې هم مصرف راځي. که چېرته دغه مصرف راواخلې د افغانستان یو سرک به هم خام پاتې نه شي، د افغانستان اوبه به مدیریت شي ورباندې. که چې دا هم لري که دغه میاشتې کې 8 تاریخ باندې چې کومه د ماډلینګ کومه برنامه چې جوړه شوې وه، په دې کې تقریبا 100 نفره ځوانانو نجونو چې هغوی
ننداره ته وړاندې شول، د خپل ځانونه نندارې ته وړاندې کړل، په دغه باندې څومره مصرف راغلی. که چېرته دغسې محافل، دغسې غونډې، دغسې برنامې، دغه پیسې راواخلي، د افغانستان اوبه ورباندې ښه مدیریت کولی شي. ګورئ زما قدرمندو، ملحدین او سیکولران دا همیشه یاد ساتئ، دوی په دوه وختونو کې دوی ډېرې نیوکې کوي. یو چې کله د حج موسم را نږدې شي، یعنی ذوالقعده، ذوالحجه دغه میاشت شي، نو دغه ملحدین او سیکولران دوی بغارې وهي چې دغه مصارف دی راځئ د خپلې سیمې په سمسورتیا باندې، راځئ د هیواد په جوړولو باندې مصرف شي. همدغه ملحدین بغارې وهي چې هغه حیوانات چې قرباني کیږي، حاجیان قرباني کوي، یا افغانان یا په ټوله کې ټول مسلمانان چې قرباني کوي، دوی بغارې وهي چې دغه دی باید قرباني نشي، دا بې ځایه مصرف دی. دوی بیا یو بهانه کوي، وایي په دې کې که تاسو فکر کړئ چې کله د قربانۍ ورځې را نږدې شي، حیواناتو کې یو رقم ناروغي ده، یو میکروب دی، هغه ناروغي په دې باندې رسنۍ هم خبرې کوي، ملحدین هم خبرې کوي، او ځینې زمونږ د خلک هم خبرې کوي. دوی فکر نه کوي چې د ملحدینو سیو مکر څخه کار اخلي. د دغې لارې دوی غواړي چې اسلام ته ټک ورکړي، اسلام ته ضربه ورکړي. د دوی په خبرو باندې هېڅکله ونه غولېږي. دومه خبره دا ښاغلی وایي که چېرته څوک داسې ایډیا او فکر ولري، هغه ته سیکولر ویل کیږي. او په داسې حال کې دی وایي چې سیکولر هغه چاته ویل کیږي چې اسلام له سیاست څخه جلا کوي، یعنی اسلام او سیاست سره دوی جلا کول غواړي. اسلام جلا شی دی او سیاست سره جلا شی دی. نو دغه قدرمن ته موږ وایو چې تا هم اسلام جلا کړ که نه له سیاست څخه، د ژوند له یو برخې څخه. د هیواد جوړول یو د ژوند یو برخه ده، د هیواد رغول د ژوند یو برخه ده. تا اسلام ته پکې لومړیتوب ورنه کړ او تا هیواد ته د هیواد د جوړولو لپاره پکې لومړیتوب ورکړ. دا په خپله سیکولري عقیده ده او دا باور دی. ګورئ زما قدرمندو، الحاد چې دی دا پر دوه قسمه دی. یو الحادي سیکولریزم دی، بل غیر الحادي سیکولریزم. الحادي سیکولریزم هغه دی چې د الله تعالی له وجود څخه انکار کوي او د انسانانو پیدایښت یا زمونږ او تاسو پیدایښت په نړۍ کې د بدلون یا د نړۍ پیدا کېدل دا د طبیعت کار ګڼي او اسلام او سیاست سره جلا کوي. دا الحادي سیکولریزم، دا د الحادي سیکولریزم ایډیا او فکر دی. غیر الحادي سیکولریزم بیا تنها یوازې داسې کوي چې سیاست له اسلام څخه جلا کوي او په الله تعالی باندې باور لري. لکه دا ښاغلی چې څنګه باور لري، داسې دغه خلک باور لري. په ښکاره مونځ او دس هر څه به کوي، خو فکر به یې داسې یو فکر وي چې هغه به د اسلام سره په ټکر کې، یا خو به دا د عدم مطالعې یا د مطالعې د نشتون له امله چې د اسلام په باره کې مطالعه نه لري، داسې یو ایډیا یې خپله کړې وي او چا یا دا دی چې دا په رښتیا هم دا عقیده او دا باور لري. او دریمه خبره دا ښاغلی وایي که چېرته په افغانستان کې څوک په دین باندې پوه شي، هغه ته سیکولر ویل کېږي. دا ستا خپل نظر دی ښاغلی. په افغانستان کې چې څوک په دین باندې پوه شي، هغه ته څوک سیکولر نه ویل کېږي، هغه ته مسلمان ویل کېږي، هغه ته کامل مؤمن ویل کېږي، هغه ته غیرتي مؤمن ویل کېږي. سیکولر هغه ته ویل کېږي چې د خپل د اسلام څخه انحراف کوي، هغه اسلام ته لومړیتوب نه ورکوي. څلورمه خبره چې دا ښاغلی کوي هغه دا ده وایي که چېرته سږکال د مسلمانان د حج د فریضې لپاره د حج د فریضې د اداینې په موخه سعودي ته لاړ نه شلل، هېڅ کومه ټکه نه ده راولېدلې، هېڅ پروا نه کوي. زه دغه ښاغلي ته وایم ښاغلیه، اسلام د اسانتیا دین دی. اسلام کې اسانتیا ده. دا چې ته مطالعه لري یا نه لري دا جلا خبره ده. الله عز وجل انسان په خپل بنده باندې ډېر مهربانه ده. همیشه داسې یو کار چې د انسان د وس څخه بالای زیاتي په هغه باندې مکلف کړی نه دی. اسلام کې د اساني شته ده. سږکال که چېرې د حاجیان حج ته لاړل، دا د یو عذر له امله چې هغه د کورونا او د وبا مرض،
داسې ډېر بیلګې شته دي د عذر له امله کولی شي انسان او مسلمان فرض مونځ پرېږدي، روژې پرېږدي یا حج پرېږدي. ګوره که یو مسلمان ناروغ وي هغه په ولاړه مونځ نشي کولی، اسلام ورته دا اسانتیا ور برابره کړې ده چې خیر د په ولاړه مونځ نشي کولی په ناسته یې کوه. اسلام وایي که چېرته په ناسته مونځ نشي کولی خیر دی په ملاسته یې کوه، اشاره کوه. که چېرته دې څخه بیخي هم ضعیف وي نه د شکل ناروغ وي خیر دی بیا فدیه ورکړه. شیخ فانی لپاره بیا فدیه شته ده. همداراز که چې اسلام څومره اسانتیا ورکړې ده. په سفر روانې 4 رکعته لمونځ دی 2 رکعته تر کمیږي، اسانتیا ده. همداراز چې کله زنانه بیمارې شي یا میاشتنی کوم مرض چې دوی لري هغوی لپاره رخصت پکې شته دی. اسلام خو د اسانۍ دین دی. د سږ کال کې حاجیان نه دي تللي